السلام علیکم دوستانو، دا چې جوړ راغست. د نن په ویډیو کې ما غوښتل چې تاسو سره د لینکس چینج اونر کمانډ شریک کړم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په لینکس کې یو فایل چې هغه یو اونر لري او یو ګروپ لري، او د فایل پرمیشنونه چې هغه د اونر، ګروپ او ادرز لپاره مخصوص شوي. نو کوم وخت چې موږ د اونر، ګروپ او دغه پرمیشنونه سره یو ځای کو، موږ کولی شو چې کنټرول کو د سکیورټي د نګاه څخه چې څوک یو فایل ته څه رقم لاسرسی لري، څنګه اکسس لیول موږ یو فایل ته د یوزر لپاره ډیفاین کوو. دا چې دی دا د لینکس یو ډیر مهم کمانډ دی او دا یو ډیر مهم فیچر دی د لینکس، کوم چې په کومه طریقه باندې چې موږ یو فایل محفوظ کولی سو او د هغه پرمیشنز موږ تشریح کولی سو. نو دا کوم کمانډ چې په کوم د چینج اونر کمانډ چې دی، په دغه کمانډ باندې موږ کولی سو چې د یو فایل او یا د یو فولډر او د فولډر کې دننه چې څونه فایلونه دي د دې اونرشپ ته تغیر ورکو یا ګروپ اونرشپ ته تغیر ورکو. نو دا کمانډ چې دی دا یوازې اډمنسټریټر یوزر استعمالولی سي، یا به تاسو روټ یوزر یاست او یا که فرض مثال نورمل یوزر یاست، د هغه یوزر باید د کمانډ څخه تر دمخه سوډو لفظ ولیکي او دا یوزر باید اډمن اکسس ولري، یعنی دته په سوډور فایل کې دا اجازه ورکول سوي چې دی دا کمانډ استعمالولی سي. سوډور فایل چې دی په هغه فایل کې په لینکس کې موږ یو یوزر ته اجازه ورکوو چې کم اډمنسټریټر کمانډونه دی استعمالولی سي. بعضې کمانډونه چې دی لکه د کاتو یو فایل جوړولو لکه ټچ کمانډ، دا هر څوک کولی سي او ما په د خپل هوم فولډر کې چیرې چې دی اجازه ولري، که تاسې هغه کاپي، ریموو او موو کمانډونه ویډیو لیدلی یې، دا ما تشریح کړی دی چې څنګه یو فایل پرمیشنونه موږ رینیم کولی سو که موږ فرض مثال پر هغه باندې پرمیشن ولرو. نو بعضې نور کمانډونه چې دي لکه د یو فایل اونر چینجول یا د فایل پرمیشن چینجول، دا چې دی دا سوډو کمانډونه دي، دا یوازې اډمنسټریټر کولی سي. د دې دپاره باید هغه یوزر دا کمانډ استعمالولو اجازه ولري. که هغه اجازه ونه لري بیا نو دا کمانډ دته اجازه نه ورکول کیږي، دی دا کمانډ نسي اکزیکیوټ کولی. د سوډور فایل په باره کې به زه یو بله ویډیو جوړه کړم کوم چې ډیر مهم دی. نو کوم وخت چې موږ یو کمانډ اکزیکیوټ کوو، لینکس د پردې شاته هغه فایل ګوري، هغه وایي که په هغه کې دا کم شی چې موږ غواړو چې وکړو، د یوزر غواړي چې وکړي، هغه تشریح سوی یا لیکل سوی، د اجازه ورکوي، او که نه یې لیکل سوی بیا نو اجازه نه ورکوي. نو رابسو د چینج اونر کمانډ ته. چینج اونر کمانډ داسې لیکل کیږي او فارمټ یې داسې دی چې اول موږ CHOWN چینج اونر، بیا موږ یوزر او یا ګروپ او یوازې ګروپ په کوم استعمالو او بیا وایو چې کوم فایل موږ غواړو چې چینج کړو. نو که فرض مثال موږ یوازې یوزر اپشن استعمال کو، بیا نو یوازې د هغه فایل یوزر تغیریږي، کوم یوزر چې موږ دلته تشریح کړی. او که فرض مثال موږ یوزر او دغه کولون استعمال کو، دا معنا دا دی چې کوم یوزر او د هغه لاګین ګروپ چې دی دا فایل پرمیشن و هغه ته تغیریږي، دا کوم ګروپ کې نو ګروپ یې چینجیږي، اما یوازې د یوزر و لاګین ګروپ ته تغیریږي. دا بیا په ډیمو کې تاسو ته تشریح کیږي. که تاسې هغه د یوزر او ګروپ ویډیو لیدلی، که موږ یو یوزر جوړ کړو، فرض مثال یوزر 1، اتومات یو ګروپ جوړیږي د یوزر 1 په نامه. دغه یوزر 1 ګروپ چې دی دا ته لاګین ګروپ ویل کیږي. نو که موږ
وایو چې چینج د پرمیشن دغه فایل پرمیشن و یوزر 1 ته چینج کا او یوازې کولون ولګو بیا کوم ګروپ چې دی هغه یوزر 1 کیږي د فایل او که فرض مثال موږ یوزر او ګروپ دواړه چې شکو فرض مثال که یو یوزر یوزر 1 او دی په یو بل ګروپ کې او غواړو چې اونر یوزر 1 سي او ګروپ فرض مثال ګروپ 3 سي بیا چې موږ ولیکو بیا نو دا فایل هغه څه چینجیږي او که فرض مثال موږ یوازې کولون او بیا ګروپ وکړو دا یوازې ګروپ یې چینجوي اونر یې نه تغیریږي او که موږ یوازې کولون چې شکو استعمال کو بیا نو هیڅ تغییر په دا فایل پرمیشنز کې نه راځي درېیمه خبره دا ده که موږ ماینس ماینس ریفرنس فایل 1 او فایل 2 اپشن استعمال کو بیا نو داسې کېږي کم پرمیشنونه چې فایل 1 لري که فرض مثال د فایل اونر چې یوزر 1 او ګروپ ګروپ 2 بیا نو د فایل 2 پر اونر او ګروپ هم د فایل 1 پرنګي کېږي او پاتې سو د فولډر د پاره ټول هغه اپشنونه چې دلته موږ تشریح کړه هغه ټول اپلای کیږي خو د فولډر د پاره یو اضافه اپشن چې موږ باید ورسره ولګو هغه د ماینس آر دی ولې دا چې دی ریکرسیو دی باید هغه په فولډر کې د نور فایلونه باید ریکرژن پر وسی نو دا خو سوله تیوري راځي چې پریکټیکل ډیمو ته ولاړ سو او ان شاء الله چې دا به ټول اپشنونه تاسو ته تشریح سي او تاسو به په پوسي نو اوس تاسو وینئ زه په یو فولډر کې فایل پرمیشنز په دې کې یو څو ټیکسټ فایلونه ما جوړ کړي دي چې ګروپ او اونر ټول اډمن دي بیا یو بل فولډر لرو موږ ټیسټ فولډر په کوم کې د کوم چې ګروپ او اونر هم اډمن دي که زه ټری کمانډ استعمال کوم تاسو کتلای شئ چې په ټیسټ فولډر کې ای بی سی او دغه فایلونه چې په دا فایل پرمیشن کې دي هغه په دا سب فولډر کې هم دي که ls -l ټیسټ فولډر کو تاسو کتلای شئ چې په ټیسټ فولډر کې هم دغه فایلونه چې دلته دي دغه اونر او ګروپ هم لکه د فایل پرمیشن فولډر پرنګي اډمن دی نو اوس به راسو اول به یو دوه یوزر جوړ کو پس له هغه بیا یو څو دانې ګروپونه جوړ کو یو دا یوزرونه ورواچو هغه ګروپو ته او د هغه سره به بیا مخته ولاړ شو بیا دا مختلف اپشنونه د کمانډ ټیسټ کو نو زه به یو یوزر جوړ کوم یوزر اډ او دا چې د یوزر اډ هم اډمنسټریټیو کمانډ دی نو زه سودو استعمالوم سودو یوزر اډ که زه ولیکم چې teacher 1 نو یو teacher 1 ما چې کوي یو به student 1 کو نو اوس که راسو دا چک کو /etc/password grab teacher 1 کتلای شئ چې په etc پاسورډ فایل کې دا teacher 1 یوزر چې جوړ شوی دی یوزر آی ډي چې ده 105 د ګروپ آی ډي 106 ده اوس په راسو student 1 ته هغه هم تاسو کتلای شئ چې هغه هم یوزر آی ډي 106 دا ګروپ آی ډي 107 ده یو بل شی چې زه غواړم چې چینج کوم هغه غواړم چې دا شل چینج کوم ولې که تاسو ګورئ اوس ما شل چې دی ولیکم ما شل چې دی اوس که زه فرض مثال /etc/ زما کوم شل چې دی هغه بن باش دی او د دوی دا چې دی که تاسو دلته راسئ د دوی دا چې وګورئ دا نورمل شل دی نو دا به چینج کو چینج شل teacher 1 -s /b
دا هم سوډو غواړي. اوس کوم ګورئ هغه چینج سو. اوس به راسو د دا چینج سو. دا چې دی اپشنل دی، ضرور نه دی چې تاسو دا وکړئ. ما دغسې وکړئ. اوس به داسې وکړو چې یو څو ګروپه به جوړ کړو، بیا به د هغه مطابق موږ مخته ولاړ شو. نو اوس که فرض مثال موږ سوډو ګروپ اډ یو د ساینس په نامه جوړ کړو او یو سوډو ماتس. نو اوس که موږ وګورو /etc/groups دا جوړ شوی دی ساینس هم او ماتس به یې انشاءالله. تاسو ګورئ چې دواړه چې شوي دي. اوس به نو دا دوه زموږ ګروپونه دي. اوس به زه غواړم چې یو ټیچر او ټیچر و ساینس ګروپ ته ور واچوم او سټوډنټ و ماتس ګروپ ته ور واچوم. نو sudo user mod -a-g group science teacher 1 group maths student 1. اوس به دا ټیسټ کو. نو موږ ټیچر 1 چې دی هغه باید په ټیچر 1 ګروپ کې او په ساینس ګروپ کې، او سټوډنټ 1 چې دی هغه باید په سټوډنټ 1 ګروپ کې او په میتھس ګروپ کې. نو زه به ولاړ شم روټ به سم، بیا به SU ټیچر 1. اوس نو که تاسې آی ډي ووایئ، آی ډي چې وواله آی ډي یوزر آی ډي د ټیچر دا 1005 ګروپ آی ډي 106 ګروپس تاسې وګورئ ټیچر 1 او په ساینس کې دی. نو چونکې موږ د هغه کمانډ د سټوډنټ 1 دپاره هم کړی دی، که تاسې هغه ټیسټ کړئ هغه هم راځي. نو دا زموږ ټیسټ وسو. اوس به راسو نو اوس که زه وغواړم چې دا اے بي سي فایل چې دی دا چینج کړمه چې د دې باندې یوازې ټیچر اونر یې، دا اونر چې دی دا اونر یې ټیچر یې او ګروپ یې اډمین یې. نو د دې دپاره بیا سوډو چینج اونر نو چې دی یوزر چې دی ټیچر 1 abc.txt ls -l. تاسو وګورئ چې د اډمین څه اونر یې ټیچر 1 سو. اوس که زه وغواړم چې د دغه فایل د DEF فایل اونر هم ټیچر 1 او ګروپ هم ټیچر 1، نو زه دوه اپشنه لرم. دوه اپشنه داسې لرم، زه یو وارې به اے بي سي فایل چینج کړم، بیا به دا بل. نو یو اپشن داسې کېدلی سي چې زه ولیکم سوډو چینج اونر ټیچر 1 abc.txt. نو ما څه شو لیکل چې چینج اونر اف abc.txt فایل، د abc.txt فایل اونر چینج کړ او اونر یې باید ټیچر 1 او ګروپ یې هم ټیچر 1. نو ټیچر 1 خو اوس هم د دې اونر دی، خو دا به دونه تغیر رانه وړي، خو دوهم اپشن چې دی هغه به ګروپ یې ور چینج کړي.
اوس که موږ راسو ls minus l ته تاسې وګورئ چې ټیچر 1 ګروپ سو او اونر چې سو ټیچر اونر هم ټیچر 1 سو او ګروپ هم ټیچر 1 سو. اوس که موږ غواړو چې د دې ټیچر 1 چونکې ټیچر په ساينس ګروپ کې هم دی موږ غواړو چې ساينس دی ور چینج کړو. نو که موږ دا وو اوس تاسې راسئ ls minus l ګروپ یې ساينس. نو په اوله اپشن کې چې تاسې وګورئ که دلته وګورئ موږ ټیچر 1 او ټیچر دا ټیچر 1 دوه وارې انتخاب کوي. که تاسې نه غواړئ چې د هغه شی وسي چې ټیچر 1 ګروپ سي اما تاسې دا اضافه ټیچر 1 ونه لیکئ نو تاسې داسې دا کمانډ داسې کولی سئ. اوکې زه یې درته سره ولیکم chown teacher 1 abc.txt. اوس مې ls minus l کوي تاسې وګورئ چې د ساينس څه ټیچر 1 سو او موږ هیڅ ټیچر 1 نو تشریح کړی. نو دا په دا خاطر که موږ دلته راسو ما ویله که فرض مثال تاسې یوازې کولون او یوزر چې شي کوي هغه لاګین ګروپ ته ځي نو د دې لاګین ګروپ چې دی هغه ټیچر 1 دی. نو دا خو څه ده نو موږ ګروپ او یوزر موم چینج کړه د یوزر موم یوازې چینج کړئ. اوس به راسو چې که موږ وغواړو چې د ای بي سي ګروپ و ماتس ته واړو نو د هغه دپاره سوډو چینج اونر maths def.txt. اوس نو ls minus l کې تاسو وګورئ چې د ډي ای اف ګروپ چې دی یوازې چینج سو ماتس ته د اډمنز. نو او بل که فرض مثال موږ در سره هیڅ اپشن ورنکو او یوازې سیمی کولن یوازې دا کولون استعمال کو تاسو وګورئ چې هیڅ تغییر نه دی راغلی لا هم ماتس دی. نو دا خو یو. اوس به ریفرنس فایل زه تاسو ته وښیم که فرض مثال موږ غواړو چې جی ایچ آی هم دغسې پرمیشن ولري لکه د ډي ای اف. که تاسو وګورئ ډي ای اف اونر چې دی اډمن دی او ګروپ یې ماتس دی. نو راځئ چې چینج کو دا نو sudo chown equals to def.txt file chi.txt. اوس نو ls minus l وګورئ چې د جی ایچ آی هم دغسې دی لکه ډي ای اف چې دی. دا خو یو شی. بل کوم چې موږ کولی سو هغه دا دی چې موږ سټار هم په ځان کولی سو. که موږ وغواړو چې ټوله ټکسټ فایلز چې دي د هغه یوزر یې ټیچر 1 اما ګروپ یې ماتس سي او ټوله ټي ایکس ټي فایلز باید چینج سي. ls minus l تاسو وګورئ چې ټوله ټي ایکس ټي فایلونه داسې چینج شول. نو اوس به راسو فولډر پرمیشن ته. فولډر پرمیشن که فرض مثال موږ وغواړو چې دا کم کمانډ چې موږ دلته کړی دی د هغه اپشن د ټیسټ فولډر ته هم سي نو باید موږ ماینس کیپیټل آر اپشن ورکړو. نو تاسو ls minus l وګورئ تاسو وګورئ چې د اډمن څخه ټیسټ فولډر ټیچر او ماتس. اوس که ls minus l کو ټیسټ فولډر تاسو وګورئ چې هغه هم ټوله په ټیچر 1 او ماتس باندې سوي دي. اوس که د هغه کمانډ زه بیرته استعمال کړم او ولیکمه چې
admin سوري که زه فرض مثال د یو فایل پرمیشن چینج کوم زه وغواړم چې abc.txt فایل چې دی هغه student1 او science abc.txt فایل نو اوس که ls minus l کو تاسو ګورئ چې د student1 او ساينس او دا دی او اوس که زه وغواړم چې هغه ریفرنس فایل آپشن استعمال کم او تغییر په فولډر کې راولم نو دا هم کېدلی سي که زه د هغه دپاره کمانډ دی chown minus r minus reference equals to abc.txt test folder تاسو وګورئ test folder student1 science ls minus l test folder تاسو وګورئ هغه هم ټوله student1 او science نو دا یو لاندې ویډیو په کوم کې چې ما تاسو ته د چینج اونر کمانډ تشریح کړي نو خدای دې وکړي چې تاسو په دا کمانډ باندې پوه شوي یاست او د دې ویډیو څخه مو ګټه اخیستې وي نو د آینده ویډیو دپاره په خدای مو سپارم چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ لایک کړئ او که کوم سوال یې یا دغسې کوم کامنټ ولرئ کامنټ سیکشن کې پرېږدئ نو تر آینده دپاره د خدای په امان سلام علیکم